یهودي طالبان یا یهودیان طالبان دا زه نه بلکې دا د بي بي سي او ډیرو نشریاتي ادارو یوه سټوري ده او دا د نن نه روان کال نه بلکې دا د 2012 نه دوی ته دا نوم ورکړی شوی دی. دا یوه فرقه ده د یهودیانو، ډېر په کم شمېره کې په شپږ ملکونو کې دی ژوند کوي، خو معلومه شمېره چې ده نو هغه د 300 نه واخله د 1500 کسانو پورې ده. طالبان کېدای شي دې ته په دې وجه وایي چې دا ډېر سخت دریځه دي، قدامت پسند دي او ځان صرف د دې جوګه ګڼي چې دوی د یهودیت د دغه دین اصلي حفاظت کوونکي دي او مستقبل کې هم دوی د مقدسو مقاماتو او د مقدسو دیوالونو اخري نگهبانان یا ساتونکي دي. د دې نه علاوه دوی ته د دې نوم چې کوم دی نو دا لیو تهورو یعنی پاک زړه والا او دا د عبرانۍ ژبې ټکی دی. لیف تهورو د دې مطلب دی چې پاک زړه، پاک روح یا پاک دل، پاک و صاف روح. دا فرقه ده او د دې اوس چې کوم مرکز دی نو هغه په میکسیکو کې دی، په لاتینی امریکا کې، او دغسې په ګویټیمالا کې دي. آن اینډ آف د دې موبیلیټي وي یعنی تګ راتګ یې په ګویټیمالا کې، ځینې نورو وړو ریاستونو کې، خو دغه دوه ښکاره میکسیکو او ګویټیمالا کې د دې د فرقې د منونکو تبلیغ کېږي او یا کمیونټي چې کوم د مرکز یې هم دغلته په میکسیکو کې دی. د دې نه علاوه دوی په اسرائیلو کې څه کسان دي، ځینې کینیډا کې دي، ځینې یو اس اے کې دي. وړاندې په دې باندې په 1980 کې دا فرقه په اسرائیل کې په یروشلم ښار کې جوړه شوې وه. دا ډېره زیاته بنیاد پرسته او د دې ترڅنګ ساده ژوند او په عبادت باندې کلک عقیده ساتونکي او په فطري ژوند باندې کلک عقیده ساتونکي فرقه ده او دیو ځان ګڼي چې دیو د نورو یهودیانو په مقابله کې پاک صفا چونې ہوئے منتخب خلک دی چې د یهودیت د دغه دین او د دې ټولو مقدساتو د حفاظت لپاره خدای پاک خوښ کړي دي. دا د دې عقیده ده. د دې زنانه د سر نه واله د خپو پورې توره بورقا یا توره پرده کوي، چېرته په ژوند کې کوشش کوي چې مخه او ویښتان ښکاره نه کړي. د دې ترڅنګ سړي هم تورې جامې اغوندي، توره ټوپۍ په سر یې، او زیات تر چې څومره دغه د اغوستن څیزونه دي، د اغوستو سره پوشاک څیزونه دي، نو هغه ټول د دې تور لباسونه دي. د دې چې کوم ژوند دی نو هغه ډېر زیات ساده دی، فطري خوراکونه کوي، فطرت سره نږدې پاتې کېږي. ایون دا چې انډ او چرګان هم نه خوري، وجه دا ده چې دوی ګڼي چې دا ګنې جینیټیک او یا انجینیرینګ پکې شوی دی یا هایبریډ دی یا پکې مصنوعیت راغلی دی. نو فطري خوراکونه کوي او تازه سبزیان هم په دې خاطر نه خوري، شنه پیاز او دغه څیزونه په دې خاطر نه خوري چې دوی ته دا پته ده چې دې کې جراثیم وي یا په دې کې مطلب دا دی چې ژوندسري او روح پکې وي، هغه قبض کېږي یا هغه انسان تیری ژوندسري پکې، نو دغې نه هم ځان ساتي. نمبر 1 دا. او بل دا چې موجوده اسرائیل چې کوم ریاست دی نو دوی دا ګڼي چې دا ډېر سیکولر ریاست دی او دا د یهودیت په خیر نه دی بلکې دا د یهودیت په شر تمامیږي، ځکه د دې مستقبل دوی ګڼي چې دا سیکولر دی. او دوی چې کوم دي دا 1500 کسان د 300 نه واخله، 2500 نه واخله، د 1500 پورې کسان دي ځان ګڼي چې دوی ډېر پاک صاف خلک دي او دوی زیات وخت چې دی نو په عبادت کې او خدمت کې تېرېږي د بي بي سي دغه سټورۍ مطابق. او د دوی په لایبررو کې صرف او صرف دی یهودي کتابونه د یهودي مذهب سره او د خپلې فرقې سره تړلي کتابونه ساتي او د خپلو پیروکارو ته د هغې نه علاوه د کتابونو لوستو ممانعت وي، یعنې یو قسم تاکید ورته کېږي د لیب تهورو چې کومه قبیله ده. دوی په کنټروورسیز کې مبتلا دي، لکه ریسنټلی اوس دا په لایم لایټ کې ذکر دي، په سټوریانو کې ذکر راغلی دي چې د دوی یو 2-3 ماشومان د دې نه رابهر شوي دي یا د دې نرغې نه یا د دې د یرغمال کړي وو یا دوی ساتلي وو د تشدد دپاره یا دوی د خپل مذهب د مستقبل دپاره روزل یا د هغې ساتنه یې کوله. نو دغه کسان ته اوس په میکسیکو کې راخلاص شوي دي، یعنې آزاد کړی شوي دي. نو دوی اوس په میډیا کې په دې وجه په سټورۍ کې دي او په ماضي کې هم په 1993 کې په امریکا کې دي د دې رهبر چې کوم دی، د دې چې کوم باني دی د دې فرقې، نو هغه د یو هلک تښتولو په جرم کې یا یو جنۍ تښتولو، مانې اګزیکټلي اییر دي، خو د هغې ما چې کوم کله وروستو د دغه تښتولو په جرم کې ورته سزا شو او بیا په کال 2000 کې د نن نه 22 کاله مخکې اسرائیل ته دغه باني حواله کړی شوی. نو دا د دوی هغه کی کریکټریسټکس دي او بنیادي خبره دا ده چې ما ځان سره یو څو نقطې ځان سره لیکلي وي، لکه دا صوفیانه سلسله ده، دی ټي وي، ریډیو، اخبار، دغسې د جدید معاشرت، ټکنالوژي، کمپیوټر، انټرنیټ، موبایل، څومره چې دا څیزونه دي د ډېر انتهایي کم سے کم بلکې د نیش برابر استعمال کوي، د دې نه ځان ساتي، نه صرف ځان ساتي بلکې دغه فرقې ته هم دغه تبلیغ کېږي چې دې څیزونه نه ځان وساتي. ما تاسو ته ووایي چې راسخ العقیده، کلکه عقیده، ځان د اهل ګڼل، صرف او صرف د یهودیت د دین په نگهبانان، پاسبان، ساتونکي، راتلونکي،
دیو دا خیال لري چې په راتلونکي وخت کې به موجوده اسرائیل او نور یهودیان نه بلکې دیو به خدای پاک د دې جوګه ګرځي، ځکه دا منتخب کړی شوي خلک دی او پاک صفا خلک دی. دیو به د دې خدای پاک به د دې جوګه ګڼي چې دی د اسرائیل د یهودیت د دین او د مقدس زګونه وساتي، یا مقدس دیواری کریه چې ستوي، یا مقدس نور څومره دیوالونه دي د دې شاعر دي یا نښې نښانې دي، نو دوی د هغې ساتونکي ځان ته وایي. دا وخت په لیټن امریکا کې څنګه تاسو ته ما ذکر وکړو، میکسیکو کې او د ترڅنګ ګواتیمالا کې، یو اس کې، کینیډا کې او اسرائیلو کې د دې کوم ممبران چې کوم دي نو هغه ښکاره شوي دي. اوس بي بي سي او نورو ادارو د کال 2012 نه چې ما په انټرنیټ باندې په ګوګل کې سرچ کړو، نو دوی ته د یهودي طالبانو نوم ورکړی دی او کیدای شي د دې شاته بنیادي د هغې لاجک دی چې دوی هم سخت دریځه دي او قدامت پسند دي. قدامت پسند په دې معنی چې د دین په یعنی د تعلیماتو باندې د دې د دانش مطابق دیو د ټولو نه ښه، بهتره، فطري او په اصلي حالت کې عمل کوي. او بله دا چې د راسخ عقیدګۍ ترڅنګ دیو ګڼي چې دیو منتخب خلک دی، او بل کیدای شي دا پرده هم چې کوم ده د زنانو دغه سټریک کومه انتهایي سخته جامده نظریه چې کوم ده د فردي حوالې سره، نو دیو هغه فالو کوي، یا دغه کوډ ډریس کوډ چې کوم دی نو هغه فالو کوي. نه صرف سړي بلکې د دې نه صرف ښځې بلکې د دې سړي هم د پردې او د لباس حوالې سره کلک ډسکورس چې کوم دی نو هغه دغه خوښ کړی شوی ډریس کوډ چې کوم دی نو هغه فالو کوي. بنیادي طور دی وایي چې دا صوفیانه سلسله وه او دوی د کورني خوراکونو ته کوشش کوي. دوی ټاپیانې، چکلیټ، بازار کې اخیستلي څیزونه ماشومانو له بالکل نه ورکوي. البته کور کې سویټس او کیکونه چې کوم کور کې جوړ شوي نو هغه ماشومانو ته ورکوي. دوی د خلکو سره انټراکشن ډېر کم ساتي او دا ګڼي چې کنې دا نور خلک ګناهګار دي او د دوی کو سره انټراکشن، خبرې اترې، تعامل، ورکړه راکړه راشي نو د دوی ایمان ته به زیان ورسي، دوی ایمان ته به نقصان ورسي. د دې ترڅنګ لکه شراب څکي خو هغه هم صرف کور د غوا شودس کې صرف په مشروباتو کې، او ما تاسو ته وي سبزیان هم کچه نه خوري. د دې د معلوماتو یا د دې په دانش مطابق په دې کې جراثیم دي، بیکټیریا، وایرس یا هر څه کې دي ژوند سري دي، مایکرو ارګانیزم دي، نو هغه ژوند سري دي دوی په خیال، او دغه تیرول او د هغې ژوند اخیستل او د هغې ژوند قبض کول دوی ته ګناه ښکاري. اوس ریسنټلی دا د 2 ماشومانو د غوا په سلسله کې او د هغې د بندي کولو په سلسله کې په میډیا کې دي او د پولیسو په نظر کې دي، خو د دې نه وړاندې هم په دې دغسې کنټروورسیز راغلي وو. په هغې به چېرته بل وخت وکړه او تفصیلي خبره وکړم، خو دا یو ډېر یونیک قسم معلوماتو نو ما غوښته چې پښتو کې سلیکټ ډېر اختصاص خلاصه وړاندې کړم، ځکه چې دا نوم داسې ورکړی شوی دی چې بیا پکې زموږ د سیمې د خلکو لږه ډېره به هر حال دلچسپي هغه خلک چې هغه لیک لوست نشي کولی یا یې نه کتلي بي بي سي باندې دغه سټوریانې، نو تفصیل سره هلته کتلی شي. پښتو کې هم شته، اردو کې هم شته او انګریزي کې بیا ډېر هیډس یو اخبار دی، مشهور اسرائیلي اخبار دی، هغې 2012 نه په دې باندې سټوریانې کړي دي. وخت په وخت باندې د دې چاپې هم په دې واچولی شوي دي، د دې کسان هم ګرفتار شوي دي، د دې خلاف تبلیغات هم کېږي او دې حوالې سره ریسرچز هم کېږي. یو ډاکومنټري، یو ویلاګر یا یوټیوبر هم تللی و په 15-16 کاله وړاندې، دې سره 15 ورځې تېرې کړې وې او د دې د ژوند په حوالې سره هغه ویلي چې دا انتهایي ساده، شریفان او عبادت او په خدمت کې بوخت خلک دی. دغه هم دا خیال و. خو بهرحال د دوی د ماشومان روزل او ساتل او بیا ماشومان ودونه کول او دوی پرده دومره سخته ده چې دوی د 3 کالو ماشومې نه پرده شروع کوي، بیا د مخ پرده، د یختو پرده، نو د دوی د 3 کالو نه دومره سخت دریځ دي د پردې حوالې سره. او سړي چې کوم دي نو هغه هم ډریس کوډ، بلیک ډریس کوډ وي، د هغو ټول سر نه د خپو پورې تور لباس یا تور پوشاک یا تور سیزون، دا هر سیز چې د اغوستنو سره تعلق نو دی تور استعمالی. موجوده اسرائیل دی غني چې دا صحیح ریاست نه دی او دا د یهودیت صحیح نگهبان اداره نه ده یا ریاست یا انسټیټیوشنز نه دي. امریکا کې په دې باندې کیسونه دي، میکسیکو کې دې باندې کیسونه دي. د دې ترڅنګ یو ځل بیا د دوی ملیو طهورو د عبرانۍ ژبې ټکی دی او د دې مطلب دی پاک دل، صاف دل، صفا زړه والا، صفا روح والا، صفا فکر والا، صفا دین والا او سخت دریځه دي. دا موجوده اسرائیل سیکولر ګڼي، دا خو مې غالبا 2-3 ځل وي، خو دا هغه یو څو د سر خبرې وې چې غوښتل مې شریکې کړم د سره، ځکه چې کیدای شي ځینو ملګرو څنګه ما وړاندې ذکر وکړو تاپاچولا ښار چې کوم دی نو دا اوس د دې که زه صحیح پروناونس کولی غلطېږم بخښنه غواړم، میکسیکو کې د دې اوس تاپاچولا ښار دی
هلته اوس د دې مرکز دی یا د دې سنټر دی یا د دې دغه ځای نه پروپیګیشن او دغه پریچینګ او دغه د روزلو سلسله چې کوم ده هلته لایبرریانې دي یا د دې مرکز دی یا د دې د دین حوالې سره چې څومره کار کېږي د دغې فرقې حوالې سره نو دا اوس د مکسیکو په دغه ښار کې دي خو دې باندې پولیسو 2 ورځې وړاندې ریډ کړی دی او 2-3 ماشومان یې ترې بهر کړي دي او په 93 کې د دې مشر د دې باني کوم چې په یوریشلم کې دا فرقه قایمه کړې وه نو هغه 93 کې په دغسې سیملر کیس کې نیوی شوی و بیا په جیل کې و او بیا په 2000 کې شپږ کاله وروسته اسرائیلو ته حواله کړی شوی و نو هغه د دې باني دی. اوس د دې څوک مشر دی تاسو پې ځان له بلا ډېر لوستل کولی شئ په ځان خبرولی شئ. بهرحال زما نه خبره اوږده شو خو ضروري وه انټرسټینګ وه فیکټس فیګرز نو غوښتل مې چې در سره شریک کړم. د ټولو د وخت راکولو د اورېدو یو جهان مننه.